زړه ته رانږدې مینهوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت په جامه به سمبال یاست. د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې له تاسې یوه غوښتنه کوم که چیرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړلی مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو څنګه کولی شو چې د هر چا لاکر مات کړو؟ دوستانو راځئ زه تاسې ته په عملي بڼه باندې ښایم. راځو ما سره 2 لاکرې شته چې یو کالکولیټر لاکر دی. د دې کوډ 0150997 دا کوډ دی. اوس زه غواړم چې دا کوډ مات کړم او په خپله خوښه باندې ورته کوډ ورکړم. ګورئ دوستانو راځو دې لپاره به دغه کوډ تاسې ولیکئ 19 په اتومات ډول به له موږ سره دغه لاک خلاص شي. دویم بل لاکر موږ سره د لاک ویډیو. دوستانو ګورئ دغه لاک ویډیو کوډ چې دی 10 موږ سره دغه خلاص شولو. غواړو چې موږ دا کوډ مات کړو او په خپله خوښه باندې کوډ ورکړو. د دې لپاره به تاسې لومړی سیټینګ ته راشئ. کله چې تاسې سیټینګ ته راغلی دوستانو په دې کې به تاسې اپس پیدا کړئ. دغه دی دوستانو. کله چې مو دا پیدا کړو په دې باندې به کلیک وکړئ تر څو موږ هغه لاکر پیدا کړو. لږ انتظار وکړئ دوستانو. دغه دی لاکر مې پیدا کړ. په همدې لاکر باندې به کلیک وکړئ او دغه څخه وروسته به تاسې راشئ سټوریج ته. کله چې سټوریج ته راغلی دوستانو بیا به په کلیر ډیټا باندې کلیک وکړئ او دغه څخه وروسته به دا اوکې کړئ. کله چې مو اوکې کړ نو دا پاسورډ له موږ سره ختم شو. اوس راځو بېرته ګورو چې دا نوی پاسورډ له موږ سره غواړي که نه. دوستانو دغه دی وګورئ له موږ سره دا نوی پاسورډ غواړي. سیټ اپ پاسورډ. اوس دې ته موږ په خپله خوښه پاسورډ ورکولی شو. زه دې ته پاسورډ ورکوم 1 2 3 4 0 پاسورډ مې ورکړه. دوباره هم راځم دې ته 4 0 پاسورډ ورکوم. دوستانو په دې کې کومې ویډیوګانې وي که تصویران پکې لاک وي که هر شی پکې لاک وي نو دا په مکمل ډول په همدې کې پاتې کېږي او له دې څخه نه ډیلیټېږي. دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو. که چیرته مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ چینل سره حتمي سبسکرایب کړئ.